السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. د قرآن کریم په تاریخ کې مې لوسته چې یو وخت به صحابه رضی الله عنهم د قرآن کریم آیاتونه د ونو په پاڼو لیکل. زما ذهن کې یوه معما وه او پوښتنه راته وه چې دا به څه ډول پاڼې وي. نن مې په نورستان ولایت کې وموندلې. دا پاڼې دي. دومره ښکلی خط پې لیکل کېږي او تر ورق هم کلکه ده. نن پرې یو ډېر جالب آیت لیکم. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. موږ به دوی ته په اسمان، په آفاق او په ټول چارچاپیر کې خپل آیتونه او د دوی په نفسونو کې داسې نشانې او داسې معجزې ښکاره کړو چې دوی ته پته ولګي چې الله پاک حق دی.